ځینې سوداګرې ښځې طالبان زموږ د کار جوازونه نه تمدیدوي. سلام، ستړي مشئ، پوره راپور په ویډیو کې راسره وګورئ. یو شمېر سوداګرې ښځې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د کار جوازونه نه تمدیدوي. له دې ډلې فرشتي صفري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت د جواز ورکوونکو برخې ته ورته ویلي چې تر اوسه د ښځو سوداګرو د کار جوازونه د تمدید په برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د اغلې صفري په خبره د دې ترڅنګ سوداګرۍ ښځې د کار جوازونه د تمدید برخه کې له مالي ستونزو سره هم مخ دي. خو طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولوي ظهیر دا موضوع ردوي او وایي چې یاد وزارت ښځینه سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي. ملګرو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.